شل ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي هدر شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې له خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د تیرو 2 میاشتو په جریان کې د مرکز کابل مختلفو ناحیو خوراکي تاسیساتو څخه 10 ټنه راټول شوي تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکي نن چهارشنبه د روان 1415 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې په 10 نیټه د اړوندو اداراتو او د رسنیو استازو په شتون کې هدر او له منځه یوړل. نن تاسو د دې شاهدانو چې 4 غټ موټر غذایی مواد چې تقریبا تر 100 ټنو زیات دي دغه هدر ته آماده دي او دا صرف د کابل د ښار له مختلفو ناحیو څخه راټول شوي دي. حتی په دې کې د کابل ولسوالۍ هم نه دي شاملې، صرف د کابل د ښار مربوط دي. د یادو غذایی موادو په تړاو جوړ شوي کنفرانس کې د خوړو او درملو ملي ادارې لوی رئیس ډاکټر صاحب عبدالباري عمر وویل چې د خوړو د خوندیتوب برخې ته یې په پاملرنې سره په یاده برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې په ترڅ کې د قانون او پالیسۍ ترڅنګ مختلف ډول کړنلارې جوړې کړي دي. غذایی مسؤلیت یا غذایی خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړی. دغه قانون باندې اوس هم د ضبطو ادارو سره کار روان ده چې ډېر ژر به وزارت عدلیې ته ولېږل شي او په مختلفو طرز العملونو باندې کار شوی، مختلف رهنمودونه جوړ شوي، په مقرره باندې کار روان ده چې دا هم د قانون سازي برخه ده. دویمه مهمه خبره هغه پالیسي ده چې موږ پالیسي جوړه کړې ده او پالیسي مو د مشرتابه مقام ته لېږلې. او دریمه موضوع هغه د دغې برخې د ریاستونو او د اړوندو شعباتو پرانیستل دي چې موږ په دې برخه کې الحمدلله پراخه تشکیل ورته جوړ کړی ده او اوس تازه مو د غذایی خوندیتوب لومړی بس ریاست چې متخصص ډاکټر صاحب نعیم الله ایوبي مشر د رئیس ده دغه ریاست ایجاد کړی. ترڅنګ موږ د غذایی خوندیتوب فابریکو ته د جواز ورکولو او بازار ته د اجازې ورکولو ریاست چې متخصص ډاکټر صاحب محمد ولی عادل رئیس ده او داسې یو بل ریاست چې د کیفیت تضمین ده دا ایجاد شوي. ښاغلي عمر پر نړیوالو هم غږ وکړ چې د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې دې له تبلیغاتي کارونو تیر شي او پر ځای دې په یاده برخه کې بنیادي کارونه ترسره کړي. موږ په نړیوالو غږ کوو. موږ افغانان د افغانستان نظام د نړیوالو کنونسیونونو د نړیوالو قوانینو یوه برخه ده. موږ د بین الملل یا د ملګرو ملتونو غړي یو، نو دوی باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی د صرف ځینې میډیایي او ځینې داسې کارونه چې هغه بنسټیز نه دي په هغو باندې ځان نه خلاصوي. افغانان په دوی حق لري، دا د افغانانو حق ده. دوی باید راسي د دې پر ځای چې خلکو ته یوه کیلو غنم تقسیموي، دوی د خوړو په خوندیتوب کې سرمایه گذاري وکړي، دوی د خوړو په خوندیتوب کې کار وکړي. ښاغلي عمر د هیواد له ټولو سوداګرو څخه وغوښتل چې هیواد ته د بې کیفیته او غیر معیاري درملو او خوراکي توکو له وارداتو او تولید څخه ډډه وکړي. اطلاع می‌دیم که برادران، دوستان عزیز، شما از این کشور هستین، دلتان به این مردم بسوزانید. مردم ما بسیار غریب است. از قاچاق ادویه و مواد غذایی دست بگیرین. این کارها را انجام ندین. داروی و دوای غذای بی کیفیت را وارد کشور نکنین، چون این کار شما سبب اخلال سیستم صحی میشه. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د روان 1402 هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه پورې 500 ټنو څخه زیات بې کیفیته تاریخ تیره او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل هدر کړي دي.